قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده د پیاوړي لیکوال پښین له طرفه تاسو ته مخاطب یو. تیمورشاه کمال یم. د ما سره د نن په خپرونه کې یو ځل بیا پروفیسر فیض شهزاد صاحب ملګری دی. موږ تاسو ته په هر اتوار باندې یو شاعر او د هغه کتاب معرفي کوو او له تاسو څخه دا هیله لرو چې زموږ دغه خپرونې را سره بدرګه کوئ، دا ګورئ، مخته یې شیروئ چې د سویلي پښتونخوا هغه لیکوال چې تر اوسه پورې عام ولس نه پیژندل، موږ یې له تاسو سره معرفي کوو، په تاسو یې پیژنو. هغوی چې پښتو ژبې له او خپلې مورنۍ ژبې ته او خپل وطن ته خپل قام ته کم خدمتونه کړي دي او دې ژبې ته یې کم زیار ایستلی دی، موږ غواړو چې هغه په تاسو وپیژنو او له تاسو څخه هم دا هیله لرو چې هغه وستایاست او د هغوی کتابونه لاسته راوړئ، مطالعه یې کوئ، ویې وایاست. داسې به مو د کتاب سره مینه هم پیدا وي او د خپل قام او د ولس له تاریخ او ادب څخه به هم خبر یاست. نو لکه څنګه چې موږ هر اتوار تاسو ته یو کتاب او یو شاعر معرفي کوو، نو په همدغه سلسله کې نن موږ د کلا سیف الله د سیمې یو ډیر خوندور زلمی شاعر نصیب خان سنګریار د زړونو ترمنځ کرښه، د زړونو ترمنځ کرښه د ده د کتاب نوم دی. نصیب الله سنګریار د ځوان کهول لکه څنګه ځوان او خوندور زلمی دی، همدغسې یې فکر زلمی دی، همدغسې یې فکر قامي او ملي دی. نو ده چې دغه کتاب چاپ کړی دی، نو موږ له تاسو څخه خواست کوو چې تاسو هم دا کتاب ترلاسه کړئ او دغه کتاب ولولئ. زه به تر ټولو لومړی شهزاد صاحب یواره د کتاب تعارف وکم او بیا به تاسو ته د خبرې موقع درکم. قدرمنو لیدونکو، د کتاب نوم دی د زړونو ترمنځ کرښه، خپرونکی هیواد ادبیون کلا سیف الله، چاپکال اپریل 2015 او کمپوزونکی عبدالقادر مجرم چې په دواړو لاسو باندې معذوره دی، محرومه دی. خو دا کتاب یوه بله خوندوره ځانګړتیا هم لري چې عبدالقادر مجرم دغه کتاب د پښو په ګوتو باندې لیکلی دی. د ده فن، د ده هنر به تاسو په ډیرو کتابونو کې لیدلی وي. د سویلي پښتونخوا بې شمېره کتابونه عبدالقادر مجرم کمپوز کړي دي. د پښتۍ انځور یې اسد ګدون او چاپ شمېر یې 1000 ټوکه دی، بیه 200 کالداري. او اوس راځمه د شاعر بشپړ پیژندګلو ته. د شاعر نوم نصیب خان جوګیزی، قلمي نوم نصیب خان سنګریار، د پلار محترم نوم یې شادي خان جوګیزی، په خټه جوګیزی کاکړ، د اوسېدلو ځای یې شرن جوګیزی کلا سیف الله، د زوکړې نیټه یې 2 مارچ 1991، تعلیم یې MSc جیالوجي او MA پښتو ادبیات دي. او د ده سره تاسو پر دغه نمره باندې اړیکه نیولی شئ او که کومه پوښتنه تاسو ته راجع وي یا تاسو د ده څخه پوښتنه کوئ یا کتاب ترلاسه کوئ، نو خپل ټلیفون نمره یې تاسو د ځانه سره نوټ کړئ: 0333 1916 03337916628. بله نمره یې ده 0338 نو دغه نمرې تاسو د خپل ځان سره یاد وساتئ
او د لیکوال سره خپل تړون هم جاري ساتلی سئ او تماس ورسره نیولی سئ. اوس زه ورځمه د شهزاد صاحب طرف ته چې دی د نن پر دغه د زړونو ترمنځ کرښه او د دې اشاره ډیورنډ ته ده او دغه اشاره او په د ډیورنډ په هکله باندې د ډېر څه لیکلي دي او د پښتنو ترمنځ چې دا کم بیلوالی راغلی دی ډېر ځورولی دی او په دې باندې د ډېر خواشینی او د کلامو څخه یې دا څرګنده ده چې دی په دغه لیکه ډېر خواشینی دی. زه به د ټولو در مخ تیمورشاه کمال ستا شکریه ادا کوم چې ته د پیاوړي لیکوال مشر او صدر په حیثیت ناست یې او کتابونه او د مختلفو علاقو د معرفي کوي. دا ډېر یو لوی زیار دی، دا یو ډېر لوی کار دی، دا یو ډېر لوی خدمت دی او داسې یو تراز بلکې که زه دا وایم چې دا پر قام باندې دا پر نسلو باندې را روانو نسلو باندې یو احسان دی ولې منل سي بې ځایه به نه زما دا خبره. او بیا دا تراز ځوان شاعر او داسې ځوانان چې هغه په خپل علاقه کې یقینا پیژندل کېږي بالکل د باندې رسایي لارې چې کوم دي نه هغه خو وختونه اخلي، کتابونه خو سفر کوي. اوس دغه کتاب باندې چې زه نه وږایېږم ما ته د دې کتاب د ټایټل څخه د نومه څخه نه د شاعر د دننه کیفیت د ده ذهن د ده فکر یعنې د زړونو ترمنځ کرښه دغه کرښه ده چې هر پښتون زړه چې متاثره دی، هر پښتون زړه زخمي دی، هر پښتون د پښتون څه بیل دی لیرې دی. همدغه کرښه ده چې زما د پسماندګۍ سبب هم ګرځېدلې ده، زما د لرېوالي سبب هم ګرځېدی او زما د فکر د نیمګړتیا چې کوم دی سبب هم ګرځېده. او بیا زه د ځوان شاعر ته په دې ډاډ ورکوم چې د کتاب د ټایټل سره چې د څومره نوی ذهن دی چې دی دومره ښه نوم ټاکي، یقینا به دغه د ده په شعر کې یو ځای موضوع شوي د زړونو ترمنځ کرښه. او بیا دی ځان ته تخلص څومره ښه تخلص سنګریار او سنګرونه نن ګورو پښتنو ځوانانو ته، نن ګورو لیکوالانو ته، نن ګورو نوي نسلو ته. او سنګر چې بې سنګره سي او سنګر چې د ځوانانو څخه خلاص سي، دښمنانو کوم یلغار چې دی کالمي دي که د هر ځای دي نه پښتون قام یې نن په کوم وینه سره مخامخ کړی دی و هغه ناورین ته و هغه درد ته و هغه زخم ته نصیب خان چې کوم دی ځان ښه چمتو کړی دی. نوی نسل په خبره یي اصلي ځوانان چې کوم دي د سنګر ملګري جوړوي. هم یې تخلص نایابه دی، هم یې د کتاب ټایټل نوم چې کوم دی هغه زبردست دی. ته کمال صاحب ته ګرځه ما ته شعر ووایه، شعر شاید د ټایټل او د تخلص څخه له لا خوندور وي. نو نصیب خان سنګریار صاحب ارشاد په خپل یو غزل کې وایي تل چې پښتانه د پښتني خاورې عزت کوو، واه تل چې پښتانه د پښتني خاورې عزت کوو، داسې راته ښکاري لکه موږ چې عبادت کوو. یعنې د خپلې خاورې خدمت د عبادت څخه تشبیه کړې ده، بلکې استعاره ده ورسره. تل چې پښتانه د پښتني خاورې عزت کوو، داسې راته ښکاري لکه موږ چې عبادت کوو. رنګ مذهب او نسل ته موږ نه ګورو د چا کله، رنګ مذهب او نسل ته موږ نه ګورو د چا کله، موږ دلته د هر انسان په سر سترګو خدمت کوو. دا به بیا وایي د کمال شعر رنګ مذهب او نسل ته موږ نه ګورو د چا کله، دلته د هر انسان په سر سترګو خدمت کوو. او کله مې دشمنه په کژو هم لور ته مه ګوره، کله مې دشمنه په کژو هم لور ته مه ګوره، موږ د ګران وطن ټول په سرونو حفاظت کوو. کله مې دشمنه په کژو هم لور ته مه ګوره، موږ د ګران وطن ټول په سرونو حفاظت کوو. نور ته جنت کشمیر موږ ته ستا سلی جنت، پل به په دې خپل قلم
ای خاورې ستا صفت کوو واه ډېر بیا یې ووایه او نورو ته جنت کشمیر موږ ته ستا سیلۍ جنت جنت تل به په دې خپل قلم ای خاورې ستا صفت کوو او دومره ننګ غیرت را سره چیرې سنګریاره ستا واه دومره ننګ غیرت را سره چیرې سنګریاره ستا هسې د شپو تیر د هغو تللو په غیرت کوو واه کمال یې په شعر کې کړی دی لکه مخکې چې ما وویل لیوال صاحب چې د کتاب نوم چې کوم دی دغه نوم یې ځان ته یو جلا پیغام دی یو جلا کتاب دی یو جلا تاریخ دی درست تاریخ په د ټایټل دی د زړونو ترمنځ کرښه او که څه هم موږ دا خبره کوو چې ادب چې کوم دی د لطیفو جذباتو خوږ نوم دی خو شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کائناتي دی او ادب یو داسې شی دی چې هغه هیڅ سرحد نه مني هغه د تمام سرحدونه ماتوي او بیا دغه نصیب خان چې دا تخلص یې ورته سنګر کړی دی د ده دا کوم اوس کلام چې تا ووایي دا سنګر یې داسې مضبوطه دا غیارو څه ساتلی دی نه صرف دا چې خپل ځان یې ورته حواله کړی دی پر تا غږ کوي پر قام غږ کوي پر وطن غږ کوي چې زما وطن ته زما وخاک ته او که څوک داسې وګوري چې په کږو ورته وګوري نه نصیب خان سنګریار درته بل غږ کوي چې وباسي له زړه نه پرې پښیمانه بسي دغه د وباسي له زړه نه پرې پښیمانه بسي د پښتون مرګ اسانه بولي ورته ګرانه بسي چې له پردي جنګه لاس وانخلو اوس هم پښتنو دومره سرونه به را پرې کړي چې ستومانه بسي او چې په پټ راز رانه خبر نسي اغیار سرکوزي د ښایسته مینه به ړنګه سي او ورانه بسي خیر دی استي د کنيستي کله په خرپ نړېده دا ستړی ژوند امید لرم چې اسانه بسي پر ما باندې تهمت لګوي دوی به ویل هسې پر ما باندې تهمت لګوي دوی به ویل سنګریار په دغه څه دي بې ایمانه بسي یاره کماله نه ماته هر شعر انتخاب شعر باندې بالکل په دومره ځواني او د دومره آلاتو څخه خبر او بیا لارې څارل او لارې ټاکل دا د یو فکري چا شاعري ده ګوره زما او ستا دشمن چې دی هغه ډېر زورور دی نه صرف چې زورور دی مکار هم دی عیار هم دی بالکل دغه مکار و عیار دشمن چې دی د وخت در ټولو لوی اصله چې ده هغه قلم و کتاب دی او چې در څو قلم و کتاب ته لاس نکو دغه عیار او د مکار له منځه وړلی نسو او زموږ نصیب خان سنګریار چې کوم دی هغه د قلم و کتاب سره سره وایي سنګر ورته نیول پکار دی نو دا د وطن سره مینه ده دا د ژبې سره مینه ده دا د قام سره مینه ده او د مینې سره سره دا د نن حالات یا دا د نن رجحانات چې دي را روان نسلو ته په مثال د پیغام په توګه پرېږدي ما ته ډېر خوند راکړ برباد سولو ماتم سو ادیره سو خدایه خوار سولو برباد سولو ماتم سو ادیره سو خدایه افغان وطن می لوټي لوټي کنډواله سو خدایه دغسې ده که نه خوار سو برباد سولو ماتم سو ادیره سو خدایه افغان وطن می لوټي لوټي کنډواله سو خدایه زخمی سولو کابل ترې نصري ویني څاڅي سپین پښتانه پکې کتلیږي ویرانه سو خدایه او داسې پر څه باندې سوه
او داسې ولې کېږي داسې پر څه باندې سوه او داسې ولې کېږي پښتون لګیا وژني پښتون په جنګ اخته سو خدایه او دومره ځای نسته په وطن کې مو چې کښت پرې وکړو دومره ځای نسته په وطن کې مو چې کښت پرې وکړو ټوله وطن دی نړېدلی خرابه سو خدایه او لا به تر څو د پښتنې ویني سیلاب روان وي لا به تر څو د پښتنې ویني سیلاب روان وي سنګریار ویر کوم په دې مې زړه خفه سو خدایه اوس که مانه ته ورته وګوره زه خو ډېر داد ورکوم ډېر افرین ورته وایم او دا خبره په دعوه سره وایم دا لکه چې د نن د سبا به یو معتبره نماینده دا یو نماینده چې بیا کلاسیک الله خو د شاعرانو د ادیبانو ټیم پېژنې زین پېژنمه او لیوال تا خو ګرځي کې پاته سوی دی چې دا هم علمي خلک دي هم فکري خلک دي یعنی په عالمي سیاسیاتو هم نظر دی بالکل په نیشنل پالیټکس باندې هم نظر دی او بیا چې ورته ادیب و شاعر سي بیا به ته څرنګه ترجماني کوي یعنی دغه خبره څومره په درد سره دی کوي تی کوي زی کوي شاید دا ټول اورېدونکي زموږ سره په دې خبره اتفاق وکړي چې پښتانه په پردي جنګ کې بالکل نن یې کورونه درېږي دومره اوارې مځکې چې پښتانه لري شاید بل ځای نه وي نن زما اوارې مځکې چې دي هغه د کښتو نه دي هغه د اجرو دي نه دغه خبره چې کومه ده دې ته دا چا نظر هم نه رسېږي زه نصیب خان سنګریار ته بیا پرین وایم چې تا یې دومره ښه عکاسي کړې ده د حالاتو د یو داسې ښه ترجماني کړې ده که ستا د هغه فکر و ستا د هغه قلم و زه په دعوه سره وایم نه چې ته به زموږ لکه د نن زیری د سبا ستوري او ګرځه به د ځوان کهول یو نماینده څوک ته یو بل کلام وکړه یوازې دغه نه ده د قامونو ترمنځ کرښه راکښلې ظالمانو د زړونو ترمنځ کرښه ورور یې به ورور ته درولی دی وطن یې ټول برباد کړی دی دا شعر به بیا وایي و یوازې دغه نه ده د قامونو ترمنځ کرښه راکښلې ظالمانو د زړونو ترمنځ کرښه د ذات او پات خبره به یو وخت له منځه ووځي د ذات او پات خبره به یو وخت له منځه ووځي ټولیږي به ضرور د سرحدونو ترمنځ کرښه په خپل مجلس کې دا رنګه سړی ګوري پرې نږدې چې کاږي په محفل کې د فکرونو ترمنځ کرښه او ما ستا هره غوښتنه پر ځای کړې وه جانانه ما ستا هره غوښتنه پر ځای کړې وه جانانه لیک سوې وه ارمانه د بختونو ترمنځ کرښه کتاب به سنګریارو ستا و نوم ته ډالۍ کړې کتاب به سنګریارو ستا و نوم ته ډالۍ کړی که نه وی دا د تورو رواجونو ترمنځ کرښه څومره بهترینه تجزیه یې کړې ده زه دی نه پېژنم اوس زه د شعر په حواله زه د نصیب خان پېژنم دا فکري هم دی دا علمي هم دی دا کتابي هم دی دا د مطالعې والا څوک دی او د ده حلقه چې ده دا مترکي ده او مترکي دا نه چې موږ معنا دا جنوا خو چې مترکي دا باخبر ذهن آګاه زړه په وطن خبر په پښتون خبر په ژبه خبر او د قام په ستونزو خبر دا ترا شاعران چې دي هغه په قومو کې ژوندي پاتې وي دا ترا شاعران چې وي هغه په ژبه کې ژوندي پاتې وي او دا ترا شاعران چې کوم دي هغه په ادب کې ژوندي پاتې وي او زما د ده څه ډېرې هیلې اوس واخیسته دي
زه ډېرې هیلې ځین لرم او که د ده قلم دغه ته راز روان و اوس هم شاعري د معیار او د مقدار په حواله پوره ده او که د ده قلم دغه رنګه روان و دا به قام ته دا به وطن ته نورې ډېرې پلپالې ورکړي. بله یو خوږه غزل ده چې دا ښکلي ټول زما خوښېږي قدرتي کیسه ده او خو زړه مې تا پسې خوږېږي قدرتي کیسه ده مینه دې داسې زما زړه کې لکه ګل غوړېږي مینه دې داسې زما زړه کې لکه ګل غوړېږي او خوشبويي ترې پورته کېږي قدرتي کیسه ده مینه دې داسې زما زړه کې لکه ګل غوړېږي او خوشبويي ترې پورته کېږي قدرتي کیسه ده او که جانان ووایم چې ډېر راباندې ګران دی تر ځان که جانان ووایم چې ډېر راباندې ګران دی تر ځان دغه د چا وزړه ته لویږي قدرتي کیسه ده دی چې مې څومره هیر وي دې امتحان ته ګوره مینه یې ورځ په ورځ زیاتېږي قدرتي کیسه ده او خدای خو دې نه کړي چې ترمنځ مو جدایي پیدا سي خدای خو دې نه کړي چې ترمنځ مو جدایي پیدا سي ویره له ویرې پیدا کېږي قدرتي کیسه ده او دا حقیقت دی سنګریاره که دې خوب لیدلی دا حقیقت دی سنګریاره که دې خوب لیدلی چې نن رقیب درته درېږي قدرتي کیسه د دې ځوان او د ځوان کور دغه شاعر هر شعر زما زړه داسې ویوړي چې زه به دغه د ده ردیف کښېږم چې قدرتي کیسه ده قدرتي کیسه ده خو زه دا اعتراف کوم چې دا شاعر ویل پکار یو او د دا شاعر ملګري یعنی سنګر ورسره ورتلل پکار دی هر فکري چاته همې شاعري خوندورې ده همې فکر اعلی دی همې تشبیهات و استعارې بېلې دي او د الفاظ تړون یې داسې دی چې زه د ده عمر ته وګورم او د ده به دغه قافیه ردیف و استعاره و تشبیهات و تراکیب ته وګورم نو ما ته بېرته زه هغه خبره کوم چې دا د مطالعې څوک دی دا په ادب خبر څوک دی دا په روان رجحاناتو خبر څوک دی دا په عصري تقاضو خبر دی دا زما پر وطن چې کومې بدبختیانې دي کومې وینې دي یعنې زه اخري خبره دا کوم او ته اختتام په وکړې چې موږ په یو داسې زمان کې په یو داسې خاوره کې د یو داسې دښمن سره مخامخ یم چې زموږ د مځکې فطرت یې را بدل کړی دی د مځکې فطرت څه دی چې د هغه تنده په اوبو ماتېږي زما د مځکې چې زه پر میشته یم د هغه تنده زما په وینې ماتېږي او کومه وینه چې سترګور وي خولهور وي چې د قام رهنمایي کوي رهبري یې کوي د دغه خلکو وینه چې کومه ده دا ټوله چې کومه ده د ټولې شاعري ته زه ښه شاعري وایم ده ته ښه لیکوال وایم ده ته ښه ځوان وایم او ډېرې هیلې جن لرم زما امیدونه دي ته زما خپل خبر اختتام هم کله ته د ده په شعر اختتام کوې د ده متعلق څه وایې د ګرانو لیدونکو څخه دا خواست کومه چې د نصیب خان سنګریار ځوان شاعر زلمی شاعر د کلا سیف الله اوسېدونکی دغه کتاب تاسو مطالعه کوئ تاسو یې لاسته راوړئ موږ یې تاسو ته ټلیفون نمبر در معرفي کوي در مو کوي نو تاسو چې هر هغه کتاب موږ د پیاوړي لیکوال د شاعر او کتاب په خپرونه کې تاسو ته معرفي کوو په دغه کتاب سي تاسو تلاش کوئ او لاسته یې راوړئ مطالعه کوئ خوندوره شاعري او خوندور کلامونه پکښې وي د نصیب خان سنګریار د دې کتاب سره زه تیمورشاه کمال او فیض شهزاد صاحب رخصت غواړو تر بل اتواره پر الله مو سپارم ستړی پښتون پیج مه هېروئ تاسو زموږ دغه ادبي پیج فالو کوئ او ویډیو مخته ملګرو شیروئ دا به ستاسو د موږ سره مرسته وي تر بل اتواره پر الله سپارو الله مو مل شه خدای مو ژوندي لره